اخلم رشوت خو په دې خپل کار چلوم زه تسبیح خو مړوم زه څوک چې پیسې راکړي ناروا روا کوم زه تسبیح خو مړوم زه نو کوم چې نیکی پکې ریا کوم دا غلطي کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. عزتمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې په قبایلي ضلع مومند کې او په ټوله نړۍ کې د کرپشن په حوالې سره نن دا ورځ مانځلی شي. عزتمندو کتونکو نن د کرپشن په حوالې سره چې دا کومه ورځ مانځلی شي دلته یو مشاعره هم را جوړه کړې شوې ده چې هغې ته د ډېر لرې لرې ځای نه شاعران راغلي دي، نوجوانان پکې شرکت کوي، عام ولس پکې شرکت کوي. دغه مشاعره به ګورو او دا مشاعره به اورو. عزتمندو کتونکو من سره دلته په دې مشاعره کې د مزاح د دنیا نه یو نامور شخصیت ښاغلی شمشاد انګار صاحب، پروفیسر اقبال شاکر صاحب، د قبایلي ضلع مومند نوجوانان شاعران چې کوم دي هغه دې کې شرکت کوي. راځئ دا پروګرام وګورئ، خو د یو وړې شانتې دمې د یو وړې شانتې وقفې نه پس. کرپشن فری پاکستان اوس دې باندې زموږ چې کوم مشران دي هم ډېرې خبرې وکړلې، ډېر روشنایي واچولو. زموږ دلته چونکې نوجوانان نسل هم ناست دی، طلبا هم دي، مشران هم دي، کشران هم ناست دي، او خصوصا موږ سره چې کوم انلایټنډ چې کوم موږ سره هغه فورم دی، هغه زموږ ادیب او شعرا هم ناست دي. دی خپل شاعري سره هم تاسو ته دا خبره ایا کړه چې رشوت چې کوم دی نو هغه یو قوم دپاره، معاشرې دپاره، ملک دپاره څومره خطرناک او د دې کې چې کوم کرداري چې هغه احسن طریقې سره ادا نشي نو هغه سره نو هغه اثر به دا وي چې هغه نه معاشره چې کوم دی نو هغه تباه شي. چې خرم پردی اقو سر اغلاو جواری کوما نور هر یو کار صحیح کوما چې ما به الله وبخي. خرم پردی اقو سر اغلاو جواری کوما نور هر یو کار صحیح کوما چې ما به الله وبخي. او دوتنه جنگوم ایله دا منافقت کوم نور خپل عبادت کوم. لږ شانته حرام ور سره کوم، لږ غیبت کوم نور خپل عبادت کوم. خوله مې پرې راوښتې د دروغو د عادت کوم نور خپل عبادت کوم. نو چاله روغه نه کوم په منځ کې شیطاني کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. او مننه او ګیره مې د ښکلې ټوپۍ سپینه خو بکواس کوم، ښه سپین ښایسته لباس کوم. دته د هغه په سر هغه ته په ده باس کوم، ښه سپین ښایسته لباس کوم. زه په معاشره کې ډیوټي کلکه د خناس کوم، ښه سپین ښایسته لباس کوم. نو جبه مې ته نه وړي دا کنزله سي چټي کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. او دا خصود او زیان دی خیر کلاری بندوم زه تسبیح خو مړوم زه اخلم رشوت خو په دې خپل کار چلوم زه تسبیح خو مړوم زه څوک چې پیسې راکړي ناروا روا کوم زه تسبیح خو مړوم زه نو کوم چې نیکی پکې ریا کوم دا غلطي کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. او بل بند چې مونځ قضا کوم خو د کولو اراده کوم او بیا پسې توبه کوم. نوړم د شرابو د عادت مې د نشه کوم او بیا پسې توبه کوم. نو ګرانې روجې نه نیسم خو خلکو نه پړده کوم او بیا پسې توبه کوم. نو نظم جنازو له نه د چا مړي ژوندي کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. او کلک په واده نه یم داسې لږ شان نیدباره یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم. او بعضې وخت خطا شمه د نفس نه لږ ناچاره یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم. او لږ شان ګناهګار یم مزاري د مور او پلاره یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم. نو کار په مزدورانو د خپل ټیم نه لږ زیاتي کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي. مننه. او نور کوم خیرات زکات غریبو نه نفرت کوم نور دومره سخاوت کوم نه د چا په کار راځم نه د چا خدمت کوم نور دومره سخاوت کوم.
او څوک چې امانت راکړي هغې کې خیانت کوم نور دومره سخاوت کوم نو انسان یم کمزور ملاوټ خو مجبوري کوم نور هر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او اخیری بند چې نور خلق خو پرېږده ګاونډي سره دوکه کومه د خیره اوس عمره کومه او وامه پردی برید د بل په پوله باندې قبضه کومه د خیره اوس عمره کومه او ګرځم د جومات په بانه خپل کور له چانده کومه د خیره اوس عمره کومه نو سود کوم انګاره دا ګناه که معمولی کومه نور هر یو کار صحیح کومه چې ما به الله وبخي زمونږ د ملت خلک لا د یو بل جیب ته ګوري نور قومونه د دنیا د دایرې نه بهر لاړه منګه ټوله ناپرست لا د انا په قید کې اوسو منګه ټوله ناپرست لا د انا په قید کې اوسو دا د دې انا اثر دی موږ چې مخکې تللی نه شو دا چې ټولې محکمې مو غرقې شوي او غرقېږي ادمیت په چاپېرچل کې هېڅ ادم کې پاتې نه دی هم د دین او د ایمان نه موږ په سر کې لاس وینځلي هم الله او د رسول سره په جنگ باندې اخته یو هم الله او د رسول سره په جنگ باندې اخته یو ځکه خپل وطن په مونږ په مثال دی یو تنور دی د همت جنازه شوی ختم شوی اوس جرأت دی سپین الفت قفس کې بند دی دلته راج د تور نفرت دی هم غیرت کړه په سر دی په خفګان تللی غیرت دی بس وحدت دلته کې ورک دی هر طرف قتل و غارت دی د واکدارو په کردار کې ختم شوی دیانت دی امانت ګڼلی شوی ځان د پاره غنیمت دی مهارت چې وي د وانې دا زمونږ سیاست دی مهارت چې وي د وانې دا زمونږ مدام بخوا روزار وي عوام ټول د پاکستان مدام بخوا روزار وي عوام ټول د پاکستان او رشوت چې پکې چلی کمزوري ده د ایمان بابو دې کا افسر دې د رشوت په پوله ناست دی حلال او حرام نه ګوري مردارو کې اعلاس دی د خوار ګریوان شلیدلی وي د بدې ورځې جاړي د ده په لاس کې ګوره د قلم سوک الماس دی نو چې ځان په خېټه موړ کې بل دی وایي چغې سورانه رشوت چې پکې چلی کمزوري ده د ایمان او حرام شکه حرام ته ګوتې وړي به افسران حرام شکه حرام ته ګوتې وړي به افسران بس دا خو ورله لین دین برابر کی بابوګان او څه نغدې څه تحفې شي څه ډالۍ غوړي وزان حرام شکه حرام ته ګوتې وړي به افسران بس دا خو ورله لین دین برابر کی بابوګان څه نغدې څه تحفې شي څه ډالۍ غوندې وزان او رشوت و په دې هسې یو الزام دی چې رسوا شي دلته یو ډبل شاش چې کرپشن یو ناسور دی او دا معاشرې تباه کوي خبرې خو په هر دغه باندې شوي دي د کرپشن خو زه به په خپل کور باندې خبره وکړم چې اول موږ مشران زموږ د قوم خلک د خپلو بچو سره کرپشن کوي او وخت د هغه د تعلیم وي او موږ هغه مزدورۍ ته واچوو موږ وایي که هغه دا موږ مزدوري ونه کړي نو موږ به د لوږې مړه شو په معاشره کې مونږ له دا خبره ډېر زور ورکول پکار دي چې په کوم سړي پوهېږو چې د رزق حرام دی نو چې مونږ یې ورکره ونه خورو مونږ یې پخوا باندې هم ورنشو هم د خپله هم زما برخه هوا خوري زه زړه نه خورم یارانو دا زړه ما خوري هم د خپله هم زما برخه هوا خوري زه زړه نه خورم یارانو دا زړه ما خوري او دلته یو سړی هم خپل برخه نه خوري دلته یو سړی هم خپل برخه نه خوري زه د ده خورم ته زما خوري او دی ستا خوري لکه نور چې ټوله ورځ د ژوند تیاره خوري لکه نور چې ټوله ورځ د ژوند تیاره خوري لکه نور چې ټوله شپه خپله رڼا خوري د دوی خیال زما په خیال باندې صحیح دی د دوی خیال دی چې دا ټول خلک ګیا خوري چې زه تا ته ګورم ته به ما ته ګورې څه بې زړه شاکر مخکې دیواله معاشرې له رضاواله د مظلوم مخکې دیواله معاشرې له رضاواله ته ناسور د معاشرې ستا په رنځ کې چې اخته شي ته ناسور د معاشرې ستا په رنځ کې چې اخته شي په قسم کبیر رغېږي د لالچ په ټټو سور شي ورځ په ورځ یې دی زیاتېږي معاشره کې غټ ناسوري معاشره کې غټ ناسوري ته جواب د دې سوال راکا
ته جواب د دې سوال راکړه ای د وخت لوی رشوت خوره مختصره شان قصه ده د یو کونډې یو بچی و د یو کونډې یو بچی و مجبورۍ باندې غټ کو مزدورۍ باندې غټ کو د دې کونډې دا ارمانو چې به زما بچی نوکر شي د دې کونډې دا ارمانو چې به زما بچی نوکر شي ډېر کونتونې ورته وکړو چې غرمه به ورته میلاو شوه نو ماښام به یې وپناره چې غرمه به ورته میلاو شوه نو ماښام به یې وپناره یو خور هم په کور و د هغې هم دا ارمانو چې لالا به مې نوکر شي زما سوری به په سر شي تا د خېټې جهنم له تا د خېټې جهنم له د هغوی ارمان کړو خاورې